نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر سپه عبدالله د ملي وحدت اجرایه رئیس، ډېر قدرمند د ننګرهار عظیم ولس، علمای کرام، قومي مشران، مدني ټولنې مشران، استازي، د ولایت مسئول له کابل نه راتلونکي هیئت جناب ادمر صاحب، جناب حاجي صاحب ظاهر ایموک خواخوږی او د دولت وزیر جناب حاجي صاحب دین محمد، د ولس استازي په ملي شورا کې، په مشرانو جرګې کې، خویندې او ورونه، ځوانان، لومړی تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا تحفه در وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ننګرهار غم د افغانستان غم ده. ټول افغانستان په یو آواز نن دا غمیزه کې ځان شریک بولي. هر افغان ننګرهاریانو ته په عامه توګه او د شهداو کورنیو ته په خاصه توګه تسل وایي. خدای جل شانه دې دوی ته جنتونه وبخي او موږ ته د صبر او اراده راکړي. صبر دې دپاره چې د خدای جل شانه له ارادې نه بله لار نسته. اراده ځکه چې هغه غوښتنه چې د شهیدانو او د ټپیانو کورنۍ موږ ته وکړلې په هغه بریالي سو. ننګرهار د سولې کورو نن د غمیزې ځای ده او موږ هدف دا ده چې ننګرهار بیا به همیشه بهار سي او بیا به د سولې کوري. لومړی عرض مې دا ده چې د جنگ شکل بدل سوی. نن هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنې وزني په دې باندې پیږي چې د افغانستان دولت ته سقوط نسی ورکوي. که میړني دي موږ امنیتي قواو سره مخامخ سي. دا د میړانې کار نه ده چې بانکونه باندې حملې کوي په ورځې باندې. راسئ د افغانستان ولسمشر ووژنئ، سر مې د دې وطن نه قربان. اما موږ کوچنیانو باندې حمله هدف څه ده؟ چې د افغان زړه مات کړي. د ننګرهار پیغام د ټول افغانستان پیغام دی تورستانو ته دا ده: دا زړور وطن هیڅ وخت زور ته سر نږدي. د زور په مقابل کې په یو وحدت باندې درېږي او هر خطر سره مقابله ته تیار ده. د تروریستانو جنگ موږ سره سیاسي جنگ نه ده. چشنای سره موږ څه لرو؟ چینایي سره موږ څه لرو؟ مرکزي آسیا له حرکاتو سره موږ څه لرو؟ یا نورو سره؟ دوی هدف یوازې او یوازې دا ده چې موږ زړونو کې ډار راوړي او په دې باندې پوه سي چې د زمري په کور کې که ننوځې د زمري زړه کې ډار نه راسي. په یو صف درېدلي یو له خپل ماشومانو نه، له خپل عزت نه، له خپلې خاورې نه چې د موږ د مقدس جهاد
نتیجه ده دفاع کوو. هیڅ بل مملکت د افغانستان د زړور ولس په پرتله د اسلام مبین دین ته قرباني نه ده ورکړې، او دا باید واضح سي چې دا خاوره او مسلمانه ده، دا دولت مسلمان دولت ده، اساسي قانون هم اسلامي قانون ده. نو ځکه دا تورونه د نږدې په واضح توګه پوه سي چې موږ اراده لرو او اراده هم ټینګه ده. هغه میراث د بدامنیتي چې موږ ته ورسېده موږ یې منو، په سړه سینه کار غواړو. اما غوښتنه له ټولو علمای کرام نه، له ټولو مشرانو نه، مدني ټولنې نه، خویندو نه، دا ده چې نفاق نه ووځو، اتحاد ته راسو. په ماسپښین به منظم جلسې ولرو، مختلف اقشارونه. هلته به د دې وخت چې موږ له تاسو نه واورو، لکه چې نن سهار هم له امنیتي ځواکونو نه واورېدل. اما په دې باندې باید واضح پوه سو چې هغه شی چې د دنیا د توجه او ټینګولو دپاره اوسو تېرو 6 میاشتو کې سوې. زه د افغانستان د ولسي جرګې نه مننه کوم چې 14 وزیر صاحبان په اتحاد و اتفاق ومنل. اوس وسیله د اجرااتو موږ په لاس کې ده، او هره میاشته انشاءالله تعالی ننګرهار او باقي افغانستان د مثبتو قدمونو شاهدي، او دا قدمونه به په ګډه اخیستل. نفاق وسیله د دې ده چې نور ننوځي. غیر مسئول استعمال د سلاح وطن په خطر کې اچي. کشتی یوه ده، یوه قصه وه، وایي 2 نفر په کشتی کې سپاره وو، یو یې چاقو واخیسته خپله چې کشتی سوری کړي، او بل ورته ویلې څه کوې؟ ویل خپله برخه سوری کوم. دې کشتی کې موږ او تاسو یو یو، او د دې کشتی نوم افغانستان ده. هر څوک چې فکر کوي چې یوه برخه یې سوری کوي، ټول افغانستان ته درد جوړوي. او وخت د دې ده چې تیر هیر کو، په اتحاد باندې راسو. او دا ضروره ده چې د افغانستان ټول اقشار او د ننګرهار معظم ولس ټول اقشار سره یو کینو، او په ګډه هغه تصامیم د اصلاحاتو او د بدلون وکړو چې د ولس اعتبار راسي. که ولس به اعتبار یي، بې امنیتي ډېرېږي. د ولس اعتبار شرط ده، او ادارې کې اصلاحات حتمي دي، او دا اصلاحات په تدریج اما پایداره توګه به انشاءالله تعالی پلي کېږي. دوم، لکه چې د شهیدانو کورنۍ وویلې او جناب ډاکټر صاحب ذکر وکړه، تلپایه سوله د دې وطن، د ټول وطن غوښتنه ده. جنگ موږ باندې تحمیل سوی، موږ جنگ نه ده غوښتی. موږ د سولې غږ ټول دنیا ته رسولی، او ټول دنیا ته هم د 6 میاشتې کې قناعت ورکړی چې د افغانستان دولت تلپایه سوله غواړي. که خلق قوتونه په دې فکر کې دي چې موږ له خپل ارادې نه ګرځو، او نظم او امنیت نسو راوړلی، نظام نسو راوړلی، بیا د فکر وکړي. تل پایه سوله هدف ده، دې ته قرباني ته حاضر یو، ځکه موږ نه غواړو چې هره ورځ په یو ګوټ د افغانستان کې، یو بل ګوټ د افغانستان کې د شهادت شهیدان اوسو. تلپایه سولې باندې به دوامداره کار کوو تر څو دا مقدس هدف هم ترلاسه سي. نن موږ د شهیدانو کورنۍ سره وکتل،
د افغانستان عظمت او د ننګرهار د خلکو عظمت بیا ټولو ته په تثبیت ورسېد. پیږی د دې شهیدانو او ټپیانو با عظمته کورنۍ څه وویلې؟ زه ویاړ لرم چې د داسې ولسمشر اوسم چې د غم په ګیلم کې استازی جګیږي او موږ ته وایي موږ تاسو نه ځان ته هیڅ نه غواړو، هیڅ. تاسو ته یوازې دوه شیه غواړو، امنیت راوړئ او تلپاتې سوله. دا د یو عظیم ملت انداره ده. دا عزم انشاءالله دا رقم ولس سره موږ به په دې وتوانیږو چې د ملي وحدت دولت د ولس آرزوګانې ترسره کړي او موږ ته د خدمت موقع راسي. بیا هم هر یو تاسو ته تسل وایم. آخر کې ټول مطلب واضح سو، مګر بیا هم موږ امنیتي قواونه مننه کوم، موږ ډاکټران نه مننه کوم، او مخصوصا ځوانانو، میرمنو او مدني ټولنې، سپینګیري، علمای کرام چې هر یو لاړی او وینم ورکړه. دا صحنه په مزار کې تکرار سوله. په مزار کې همدغسې ولس وود او وینه یې ورکړله. دې معنا څه ده؟ یوه وینه ده موږ او تاسې، ام مینه ده، ام وینه ده، ام مینه ده. د دې مینې، د دې مقدسې مینې د ساتلو دپاره حاضر یو چې په مینه وینه ورکو. خدای مو په خیر ساته. پاینده باد افغانستان. تل دې وي افغانستان.